بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چهارشنبه د 1440 کال د محرم میاشتې څلورمه چې د 1403 کال د چنګاښ لا شلمې او د 2024 کال د جولای له 10 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. یو شمېر اهل تشیع مشرانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره لیدنه کړې. د افغانستان بانک نږدې 890 میلیونه زاړه بانک نوټونه وسوځول. د اسلامي امارت ویان وایي د امر بالمعروف وزارت د پروسیجر په اړه د یو نامه نیوکې بې ځایه دي. پر کیف برید زیلنسکي سخت په غوسه کړی دی. تیره ورځ د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 14 فلسطینیان شهیدان شوي. دا هم بشپړ خبرونه. یو شمېر اهل تشیع مشرانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره لیدنه کړې. یو شمېر اهل تشیع مشرانو تیره ورځ سه شنبه د چنګاښ 19 د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي. په دغه ناسته کې اهل تشیع مشرانو په هیواد کې د سرسري امنیت په ټینګښت د اسلامي امارت هڅې ستایلې او ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې اړوندو ادارو یې ستونزې اورېدلې او بشپړه همکاري راسره کړې ده. دغه راز یادو مشرانو د عاشورا مراسمو د امنیت د لا ښه ټینګښت په موخه یې خپلې مشورې او وړاندیزونه د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره شریک کړي دي. ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع مشرانو او هیوادوالو له همکارۍ څخه په مننې ویلي چې په اسلامي نظام کې ټول افغانان یو ډول حقونه لري او زیاته کړې ده د عاشورا مراسمو د امنیت ټینګښت لپاره اړوند امنیتي ادارې لاس په کار شوي او هیوادوال د هیڅ ډول اندېښنه نه کوي. د اسلامي امارت ویاند وایي د امر بالمعروف وزارت د پروسیجر په اړه د یو نامه نیوکې بې ځایه دي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد افغانستان کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د پروسیجر په اړه د یو نامه نیوکې بې ځایه بللې او ویلي دي چې کوم احکام چې د یاد وزارت له لوري توصیه کیږي اسلامي احکام دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې د یو نامه راپور جوړونکی هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي او داسې کړنه یې سمه نه ده بللې. نوموړي ویلي د اسلامي امارت په حاکمیت سره د اتباعو ټول شرعي حقونه تامین شوي او د اسلامي شریعت احکامو د قوانینو په څیر د اجرا وړ دي. په دې اړه له چا سره هیڅ ډول زور زیاتی او ظلم نه کیږي. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. تر راتلونکو 10 ورځو به د افغان حجیانو لړۍ بشپړه شي. د ارشاد حج او اوقافو وزارت د عرفان او دیني ځایونو د تنظیم مرستیال وایي افغانستان ته د روانې چنګاښ میاشتې په 2مه نیټه د افغان حجیانو د بیرته راستنېدونکو لړۍ بشپړه شوه چې د همدې میاشتې تر 13مې به بشپړه شي. نوموړي ویلي افغانستان ته د حجیانو د بیرته راستنېدونکو له پیله تر اوسه د هیواد بېلابېلو زونونو ته په 55 پروازونو کې 11290 حاجیان راستنه شوي دي. د یادونې وړ ده چې ساکل له افغانستان څخه 10000 حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په موخه تللي ول. د افغانستان بانک نږدې 890 میلیونه زاړه بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک وایي چې د ټاکل شوي پلاوي پښتون کې 880 میلیونه او 920 افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول شول. دغه راز د افغانستان بانک دویم مرستیال ملا محمد اخوند له خلکو غوښتي چې د راکړې ورکړې پر مهال د بانک نوټونو ساتنې ته پاملرنه وکړي ترڅو له دې لارې د بانک نوټونو د زر زړېدو مخه ونیول شي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم د افغانستان بانک زاړه بانک نوټونه سوځولي ول. په تیرو 3 کلونو کې هیواد کې د زرو ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوي دي. د پوهنې وزارت ویان ویلي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو راوروسته د زرو ښوونځیو لپاره نوې معیاري ودانۍ جوړې او 1500 نورې بیا رغول شوي دي. نوموړي زیاته کړې د ښوونځیو جوړولو برخه کې به هغو ولایتونو ته لومړیتوب ورکړي چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله یې ښوونیز نظام له خنډونو سره مخ و. د هغه په خبره د تیر په پرتله په ټول هیواد کې تر 13,000 او زیات ښوونځي موجود وو چې 7,000 دایمي ودانۍ درلودې، 3,000 په کرایي کورونو او 8,000 نور بیا داسې وو چې زده کوونکي په سرخلاصو ځایونو کې په زده کړو بوخت وو. نوموړي ویلي په ټول هیواد کې د 900 خیالي ښوونځیو تشکیل لغوه کړی چې دا مهال په هیواد کې خیالي ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي وجود نه لري. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ.
او په کورنیو خبرونو کې به وروستی دا واورئ په ارزګان کې د 22 کیلومتره سړک د رغولو چارې پیل شوې. د ارزګان ولایت ځایي مسؤلینو د یاد ولایت د دهراوت او چرچینو ولسوالیو ترمنځ د غځېدلي 22 کیلومتره سړک د رغولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د چرچینو ولسوال محمد رفیق هنر ویلي چې د یادو ولسوالیو ترمنځ غځېدلی 22 کیلومتره سړک د رغولو چارې د یاد ولایت مقام په مالی ملاتړ د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت رغول کیږي چې چارې به نن پیل او په یو میاشت کې به بشپړې شي. دا هم له هیواده بهر څو بهرني خبرونه. تېره ورځ د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 14 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د غزې روغتیایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ښار په بېلابېلو برخو کې د صهیونیستي رژیم په تازه بریدونو کې 14 تنه شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دغه بریدونه د نصیرت، پنډغالي، د غزې سویل، النفق کوڅه کې د استوګنې پر کورونو او پر 2 نورو جلا سیمو شوي. د یادونې وړ ده چې د غزې بېلابېلې برخې د صهیونیستي رژیم د سختو بریدونو لاندې دي او د دې ترڅنګ د اسرائیلو یرغلګرو له لوري د غزې خلکو ته د یو شمېر سیمو د پرېښودلو له تازه خبرداري وروسته د الاهلي العرب د روغتون ناروغان او کارکوونکي هم له یاد روغتون څخه تښتېدلي دي. د هند په جیمو کشمیر کې 15 هندي پوځیان وژل شوي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هندي په جمو کشمیر کتوا سیمه کې د وسلوالو په بریدونو کې 15 هندي پوځیان وژل شوي دي. دغه برید پرون هغه مهال شوی چې د هندي پوځیانو موټریز کاروان له سیمې د تېرېدو په حال کې و. دا په تېرو 48 ساعتونو کې څلورم ورته برید دی چې په پایله کې هندي سرتیري وژل کېږي. او په بهرنیو خبرونو کې به ورسئ دا واورئ پر کیف برید زیلنسکي سخت په غوسه کړی دی. روسیې په تېرو 4 ساعتونو کې د کیف په ګډون د اوکراین بېلابېل ښارونه په نښه کړي چې په پایله کې 40 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. دغو توغندیو ډېره مرګ ژوبله پلازمینه کیف کې اړولې چې د 3 ماشومانو په ګډون پکې 29 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تروریستان بللي او له خپلو ملګرو هیوادونو څخه یې غوښتي چې په دغه برخه کې پرېکنده ځواب ورکړي. د امت راډیو څخه د دې مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.